ملګري ملتونه د افغانستان په ګډون د جګړې په سیمه کې زرګونه ماشومان له سختو ځورونو سره مخ دي. په سلامونو مهر کلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. واشنګټن ملګري ملتونه په تازه راپورټ کې وایي د اوکراین او افغانستان په ګډون د جګړو په سیمو کې زرګونه ماشومان تیر کال د جنسي معذورۍ او وژنو په ګډون له شدیدو ځورونو سره مخ شول او وایي د ماشومانو لپاره د شخړو په نویو سیمو کې د اندېښنې نورې هم پسې زیاتېږي. په ریپورټ کې بوکو حرام د داعش افریقایي ډلې او افغان طالبان د ماشومانو په تښتونو، ځورونو او جګړو کې د استعمالولو باندې تورن کړي دي. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر ځانګړي استازي ورجینیا کیمبا د خپل کلني ریپورټ د خپرولو په وخت کې رسنیو ته وویل د جګړو په سیمو کې د کال د هرې میاشتې په هره ورځ کې که زرګونه نه وي نو سلګونه ماشومان خو ضرور د جګړو قرباني کیږي. په ریپورټ کې ویل شوي چې تیر 2020 میلادي کال افغانستان، د کانګو هیواد اسرائیل، د فلسطین قبضه شوي سیمې سومالیا او یمن د ماشومانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناکې سیمې وي. میرمن ورجینیا کیمبا وایي د ماشومانو د وژنې او معذورۍ تقریبا 40% پیښې د جګړو د پاته چاودیدونکو موادو، ماینونو او لاسي جوړ بمونو له کبله کیږي. کې ډلې د دې ذمہواري ومني او نه یوازې له کارولو ډډه وکړي بلکې تر شخړې وروسته د پاکولو کار ته هم لومړیتوب ورکړي. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر تیر کال په نړۍ کې د ماشومانو په وړاندې د شدیدو سرغړونو 4,000 پیښې تایید کړي دي او وايي تر 8,000 زیات ماشومان د جګړو له کبله وژل شوي یا معذور شوي دي. ریپورټ وايي 6,313 ماشومان د جګړو لپاره ګمارل شوي او په جګړه کې ترې کار اخیستل شوی دی او نږدې 3,500 ماشومان تښتول شوي دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.